وی د علي رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و دغه وخت کې علي رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین و وی زه د سر په سورلۍ باندې شاته ناستم او حره یو مقام دی هغې ته مونږ حره مقام ته وی په لاره باندې روانو نو د علي رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل او اللهم اغفر لی دا الفاظ ویل اللهم اغفر لی ای الله ما ته بخښنه وکړه ځکه بغیر ستا نه بل څوک بخونکی نشته دی الله ما ته بخښنه وکړه وی دا الفاظ ویل بیا ما ته داسې شاته وکتل او په خندا شو وی خندل پس هېڅ یې نور ونه وي ما ترې نه تپوس وکړو چې ای امیر المؤمنین څه عجیبه کار دی وکړو اول دې اسمان ته وکتل چې اللهم اغفر لی او بیا دې ما ته شاته وکتل او هېڅ دې ونه وي دا ولې ما ته وی چې علي بن ربیعه دغه شانتې زه د نبي علیه صلات وسلام سره په سورلۍ باندې شاته ناست وم موږ هم حرا مقام ته روانو وی دې ځای ته راورسېدو کوم ځای کې چې ځای ما وی نبي علیه صلات وسلام داسې اسمان ته وکتل وی اللهم اغفر لی الله ما ته بخښنه وکړي الله ستا نه بل څوک بخونکی نشته ستا نه علاوه بل څوک وی دا خبره نبي علیه صلات وسلام وکړله ده وی بیا یې ما ته هم داسې شاته وکتل او نبي علیه صلات وسلام په خندا شوی څنګه چې ما وکړو وی دا کم تپوس چې تا زمانه وکړو دغه شان ما د نبي علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره اول د اسمان ته وکتل چې اللهم اغفر لی او بیا د وروسته ما ته وکتله او د خندل د الله پاکه پیغمبره داسې د اولې وکړو وی ما ته نبي علیه صلات وسلام فرمایل چې ای علي چې کله انسان ووایي که نه اللهم اغفر لی الله ما ته بخښنه وکړي الله بخونکی ته یې الله بل څوک بخونکی نشته وی کله چې د انسان دا ووایي که نه الله تبارک وتعالی په خندا شي الله تبارک وتعالی وخاندي او فرشتو ته ووایي ای فرشتو زما د بنده ته هم پته شته دی چې زما نه علاوه بل څوک د ګناه بخونکی نشته ځکه خو زما نه بخښنه غواړي که نه وی الله تبارک وتعالی په خندا شي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي الله خوشحاله شي وی دې انسان ته هم علم دی ده ته هم پته ده چې زه صرف ګناهونه معاف کوونکی ما بل څوک نشته دی چې کله درنه هم داسې ګناه وشو یا هسې حالاتو کې کله کله داسې د اسمان ته بره ګوره وای الله ما معاف که الله ما معاف که الله زما ګناهونه ما ته معاف که الله کو ته راته نه معاف کوي بل څوک دی چې ما ته زما ګناهونه معاف کړي چې کله بنده وي الله ما معاف که که نه الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي ای فرشتو وګورئ زما دې بنده ته که نه دی ما ته سوال کوي ما نه بخښنه غواړي د ده په علم کې هم دا دی چې زما نه علاوه بل څوک بخونکی نشته دی د زما نه دا امید تړلی دی چې ما به الله بخي ای فرشتو تاسو ګواه شئ دی ما وبخو نو په شپه ورځ کې یو ځل داسې د اسمان ته ګوره او د الله نه د خپلو ګناهونو معافی غواړه الله ما معاف که الله ما معاف که استغفار ډیر وایي په دې باندې الله تبارک وتعالی ډیر خوشحالېږي